شرف الدین ابو عبدالله محمد ابن سعد البصيري او بصير په دغه علاقه کې یو کلی دی هغې ته نسبت دی. دا قصیده د ولې ولیکله؟ دې ته قصیده برأه ولې وایي؟ بعضې ورته بردن وایي. خیر د هغې به یو وجه جوړېدی شي، اب هم درته ووایم. دا سړی شاعر ډېر بهترین شاعر او ده چې به کومه شعر و شاعري کوله هغه زمانه د شعر و شاعرۍ وه ډېره زیاته، هغه ډېره زیاته خورېدل هغه شعر و شاعري. د بادشاهانو مجلسونو کې به شعر و شاعري کېدله، د وزیرانو مجلسونو کې به شعر و شاعري کېدله، او د شعر و شاعرۍ د مشاعرو مجلسونه به کېدل. شاعرانو یو قدر و یو عزت او د خلکو حافظې ښه وې، خلکو ته به شعرونه ډېر زیات یاد. نو ده به د بادشاهانو قصیدې لیکلې، مدیداره قصیده معنا ده یو څه به ته ووایم یو د هغې په صفت کې د اشعارو یو مجموعه. بیا بلال بادشاه ته به یې ووروله، انعامونه به یې غېښتل، د ډېر زیات صفتونه لیکلي. اخره کې یې فالج و او داسې فالج و چې دې په کټ پرېوت. نو یو سړی یې تپوس ته راغی، نه هغه ورته وایي د خدای بنده اوس عمرې او د بادشاهانو د بلا صفتونه کړي دي او نظمونه دي لیکلي دي او په اشعارو کې د هغې مدح کړي دي چې ته د رسول الله مبارک د متعلق دې هم جوړه کړې ده که نه؟ بس دته چې دا ووایي نو نوي نظر مې ولګېد چې واقعي د دنیا د وزیرانو بادشاهانو خانانو ملکانو پیسو والو خو ما بلا قصیدې جوړې کړې او انعامونه مې وصول کړل، د رسول الله مبارک په صفت کې اړو ما ټکې نه دی ویلې. دا مې څه کړي دي؟ نو هغه سړی چې لاړ دی خو اوس فالج والی دی، په کټ کې پروت دی، خپې نشي خوځولی، لاس نشي خوځولی، دا تر فالج مریض معلومې. نو هغه وخت سره د دا قصیده جوړه کړه د رسول الله مبارک په صفت کې. دا چې ما تاسو ته وایي مولای صلی وسلم دائما ابدا، خدای همیشه په نبی علیہ السلام درود نازل کې. مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، په خپل محبوب چې ټول مخلوق کې د هغه نه بهترین شخصیت بل نشته. یعنې هغه چې په کم انداز د دا قصیده جوړ سړی حیران شي چې دې قصیدې له خدای پاک څونه لوی اهمیت ورکړی دی. بهان میں د دواو نوینه بهان میں نه زیات خو د شرح لیکلی شوي دي. په انګلیش کې د دې شرح شته، په لاتینیه کې د دې شرح شته، په فرانسیسیه کې د دې شرح شته، په پښتو کې شته، په اردو کې شته، په هندي کې شته، په بنګالي کې شته. بهان میں دواو نوینه زیات د دې شرح دي او په ټوله دنیا کې زیات لستونکي قصیده ننداز. او یوازې دا نه، په غټو غټو بلډینګانو باندې خانقاهونو باندې دا خلکو په خشته منقش نقشونګار سره لیکلی ده. د امام بصیري رحمت الله علیه قبر ته چې موږ ورلو ودرېدو په ټولو دیوالونو دا قصیده لیکلی شوې ده. خلکو په خپلو محلونو برکت لپاره لیکلې ده. ځکه د رسول الله مبارک صفت دی، دارونو واورئ په ذهن کې واچوئ چې د نبي علیه السلام صفت که په نثر کې څوک کوي، لکه زه د پیغمبر صاحب صفت کوم عامو الفاظو کې، په شعر کې کوي، د عبادت دی. الله یې صفت کوي، الله یې صفت کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله ورته چرته ټول قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته رب العالمین په نوم سره اعلان کړی دی. هر پیغمبر ته وایي یا موسی انی اصطفیتک، نادیناه ان یا ابراهیم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پر آدم ته مواس کوي. یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، هغه ته مواس کوي. او ټول قرآن کې به تاسو دا پیدا نه کې چې د اواز او د ندا په انداز کې رسول الله مبارک د پنامه پیغمبر علیه السلام آواز کوي. یا ایها المزمل یا ایها المدثر، اے صادر کې ځانن وختون کیا. یا ایها النبی یا ایها الرسول، په لقب ذکر کوي، الله صفت کوي. رب العالمین په قرآن شریف کې الله صفت د نبی علیہ السلام صفت کړی دی او صحابه په خپل د نبی علیہ السلام مخ په مخ صفتونه کړی دي. بهر کیف نو خلق د رسول الله مبارک د خاطر چې داغه صفات دي په دیوالونو لیکلي دي، شرح دي، یاد کړی دي ډیرو خلکو. او ډېر خلک د نظمونو نه مخکې ردي او څو کړی مو وایي دومره زیات لوستونکې قصیده بله نشته په مخ د ځمکه کمه چې دا ده. دومره صفات به زما په خیال په یو قصیده او نعت کې نه کم صفات چې په دې کې راجمع دي. ډېرو خلکو ته یاده ده، یاده کړې ده قصیده، ډېرو ته په یادو یاده ده. نو دا قصیده چې ولیکله د پیغمبر په صفت کې نو ده شو.
نو چې څنګه دی وده شو نو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله مبارک وتوی څنګه په سبب یو قصیده یو نعت مې جوړ کړی ستا په صفت کې درته نه وایم په وراوا نو دی وته په خوب کې په خوشاواده شروع شو او دا نظم دانات یې وته دا قصیده وته او چې کله دا قصیده وته د په خوشاواده محمد ابن سعد بصیری رحمت الله علیه لستلا رسول الله مبارک دې په شوق اوریدله نو چې څنګه اوریدله نو پیغمبر علیه السلام ولا انعام ورکا سینامه ولا ورکا یو کې لاس راواغشت د پاسه پراخ کا لاس راواغشت د پاسه پراخ کا او بل پیغمبر علیه السلام سره یو یمنی صادرو په عربی کې برد یمنی صادر ته وای برد یخنه ته وای برد غلې ته وای او برد یمنی صادر ته وای یمن کې به خاص صادرونه جوړېدل هغه کې به نره کرخې وي نو رسول الله مبارک یو یمنی صادر په سر وکاو هغه پس ځان ته وکړو هغه خپل ځان نه کوس کو په د پاسه واچاو دې راويخ شو چې څنګه راويخ شو هغه صادر د رسول الله مبارک په پاسه پروتو او په خپل لاسو جوړ شوی فالج ختم ډیر ځات خوشاله شو ټیکو سره صادر مبارک راوا غزان نه راځاو کو او سحر منځله جمعه ته روان دي شپې نه فالج کې زملي سار جمعه ته روان دي شپې نه خپل کټ صادر کې زملي د پاسه به د رسول الله مبارک صادر پروت دی دا نعت د نبی رسول الله صفت دا ډېر لوی عبادت دی چې په صحیح طریقه سره جوړ کې خپل الفاظ سره سره جوړ کې رسول الله مبارک صفت پکې وایي شعر خو بدم راغلي دي د جمعتونو متعلق دام راغلي دي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد جمعتونو کې بشیرونه نه وای دا هم راغلي په حدیث کې بل طرف ته حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کله په جمعات کې د نبی علیہ السلام نعت وی نو خلکو په اعتراض وکړ وی ته څنګه په جمعات کې نعت وی پیغمبر علیہ السلام خو منع کړی دا چې جمعات کې بشیرونه نه وای نو حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو هريره ته ابو هريره دل تراشه استاد د خدای په ذات قسمی ما توایا رښتیا وایا چې په دې منبر د رسول الله مبارک داغه په مخ کې ما داغه ناتونه ویلې دي کنه دي او ماته منبر خېری په خپل چې حسان په دې پاسه شیرونه وای ماته منبر خېری او د دعا را تکړه دا چې شابه شیرونه وایا فان جبريل معك جبريل دې مرګره دي اوبه دې مرګري داغه په مخ کې داغه په فرمایش داغه په منبر داغه د دعا سره ما د رسول الله مبارک په مخ کې ناتونه ویلې دي کنه دي ویلې ابو هريره یو بالکل زنه چې کائنات هم په گواهی صحابه هم په گواهی نو عائشہ صدیقه فیصله کړې اوس بتره یو حدیث کې فتاوی چې شیرونه په جمعه کې خنه دي او بل خو دې دا وې چې حسان ابن ثابت رسول الله مبارک په مخ کې ناتونه ویلې دي نو سبقو نو عائشہ صدیقه وی الشعر کلام حسنه حسن وقبيحه قبيح بشعر یو کلام دی قافیه ردیف وزن شعری غواړي متخیل مضامین په ذهن کې غواړي د الفاظ او قالب غواړي نو شعر یو کلام دی خیر خده او خراب دی خیر خده او خراب نو چې ارکل خیر خشو نو چې رسول الله مبارک مخ کې حضرت حسان ابن ثابت کوم صفاتونه کړی دي رښتیا وای اخري کې خراب دي اسوي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء واحسن منك لم تر قط عيني اے محبوبه زما دې سترګستانه خوبصورت انسان بل نه دی لیدلی واجمل منك لم تلد النساء استانه ډولې شخصیت مور نه دی راوړی جنت خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء هر عیب نه پاک پیدا تاکہ اس عیب نشتا نه جسمانی نشتا نه روحانی نشتا نه نسبی نشتا اس عیب در کې نشتا نه د سرمن نشتا نه د سترګې نشتا نه د اندام نشتا اس عیب نشتا او اخیری جمله کې کمال کړی دی كأنك قد خلقت كما تشاء ولکه داسې پیدا چې ځان دې څنګه خوخو لکه چې هغه څه خدای پیدا کړی ځان د خلکو خو سي کنه څنګه چې ستا ځان خوخو هغه رب العالمین پیدا کړی نو کلا حسنه حسن نو جمعات کې چې رسول الله مبارک مخکې حسان ویلي یا نور شعراء ویلي کعب ابن مالک خضرجي
هغه ویلي د رسول الله مبارک زمانه کې شاعرو عبد الله ابن رواحه د حضور پاک مخ کې ویلي دي. نو دا خشیرونه دي، عبادت ته د پیغمبر صفت ته امانه نه دي. او چې کوم رسول الله مبارک وي چې جمعه کې شیرونه مو وای خراب شیرونه یا خدو صفاتونه پکې، د خدو د ویختو صفاتونه پکې، د خدای د غړانګو د جامو صفاتونه پکې، د لوبو پته راځي، د سندرو پته راځي. سړی ته د فلم او د سینما سکرین را یادای دغه بیا څنګه دی په جمعه کې زمارونو. دا د نعت برکت ته، دا د قصیده برکت ته چې دا کما قصیده اوه د رسول الله مبارک په مخ کې. نو چې کله بیا د جمعه ته را روان شو صادر په سر کا، نو د دغه زمانه یو لوی بزرګ عالم ابو الرجاء رحمت الله علیه انیق دروازه کې ولاړ دی چې دې څنګه کورنه او دلا نه خبر کړي نه بچي خبر کړي راشه بس را به درشم د خدای کور ته منځ کوم بیا به قصې کو چې څنګه هغه وته ولاړ دی کله کې ونی و د محمد ابن سعد بصیری بیگا چې رسول الله مبارک ته کمنات ویلې دی لاول به اما ته ورسته به جمعه ته دی لاول ما ته هغه نات ورسته به جمعه ته دی په ورجا حضرت تا ته صفته لګي ته څه خبره چې ما رسول الله مبارک ته نات ویلې یو نات خو ما جوړ کړی دی زما خزانه ده خبر ده ما بچی نه دی خبر تا ته صفته ولګي دا په بصری چې کوم وخت ته رسول الله مبارک ته نات وی او رسول الله مبارک درته مسکی کېده او سر مبارک درته داسې اړقاو نو زه په دا مجلس کې ناسو ما نه لیدلې چې تا وی هغه د سر مبارک لقاو او مسکی کېده نو ما نه لیدلې لاول ما ته هغه وی نو رسته به جمعه ته نو هغه ته وروله نو بیا جمعه ته لاړ. هغه امام بصیری رحمت الله علیه د لوی مرتبه خاوند هغه د دفن دی په دغه ځای کې. او هغه صادر چې کوم قیمتي صادرو څوک پیدا په پاسه بیا چولې دي د بن شوی دي خدای تاریخ رستو نه دی معلوم. نو خلق وته قصیده برده وای اصل قصیده برده یو بل ادم درته وایم ځکه هغه خلق دي ته بعض علما وایي چې برد یمنی صادر دی او په خوب کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل یمنی صادر اچولې او تحقیقی محققین چې کوم او دباری دیوان علما دي هغه وایي چې نه قصیده برده ده د دې قصیده په برکت الله تعالی صحت ورکو جوړواله ورکو دې ته قصیده برده وای. قصیده برده بیا یو جدا ده. بهر کیف زمارونو خبره ده چې دا یو خبره شو د قبر کې د قبر خوا کې د یو شیخ دی لوی شیخ دی اگر د قبر په خوا کې پروت دی دا غنوم دی ابو سعید ابو العباس مرسی رحمت الله علیه چې دا مصر د خلکو په نظر کې د دنه د هغه اهمیت خلکو زیات یاد ممکن به تاسو کې امام بصیری په دې قبر دی وی راشه دا امام ابو العباس مرسی رحمت الله علیه قبر ته ورشه هغه د خلکو په نظر کې د دنه هغه د امام شاذلی رحمت الله علیه شاګرد او مرید کوم چې په نقشبندیه کې شاذلیه وته وای هغه د شاذلی رحمت الله علیه شاګرد او مرید دی. نو دا هغه قبر دی وسره خوا کې لوی جمعات دی جمعات یو څنګه دا قبر دی بل څنګه دا قبر دی. نو اسباب به استعماله دم به استعماله رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه نه استعمال کړي. خپل بچي او حضرت حسن او حسین دین وسیع لور بچي وی راشه بچي چې دم هم کا دمه پیواچو وایذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ما يحضرون. چوف فکر وی بچي پدی به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمول دا دی حضور پاک په خپل دمه چونه یو ځل جبرئیل علیه السلام راغی او رسول الله مبارک تا وی دا الله رسوله بیمار وی او وی الا ارقیق دم در باندې و نه شو رسول الله مبارک وتو فرمایل بلا ولنا واچو بسم الله ارقیق من کل داء یوزیک الله یشفیک. دا الله په نوم دې دمو دا الله په نوم دې دمو د هر مرض نه دمو خو شفا به څوک درکړي الله به درکړي. ګوره سبب زما لاس کې دی باقي جوړول دا زما لاس کې نه دی الله په لاس کې دی. واده ستا لاس کې دی واده به تو خدای سره نکاح ستا لاس کې دی وبکې مہر ستا لاس کې دی ور بکې جنې به د مور ګوري هغه لار د هغه لاس کې را
اب چکر لګی چې ته جنې بدل را پیدا کی بیا وادم ستا لاس کې دی بیا دا واده نه پس نورې مرحلې ستا په لاس کې دي لیکن بچې ستا په لاس کې نه د چا په لاس کې دی د الله جنې ستا لاس کې نه ده الک ستا لاس کې نه دی د الله په لاس کې دی الله ویهب لمن یشاء اناسا چې چاله وغواړم لونه ورته وروبخه ویهب لمن یشاء الذکور چاله چې وغواړي نارینه ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لکان او جنکې ورکی ګډ وړ ويجعل من یشاء عقیما او چې څوک وغواړي شنډې پیدا کی چې شنډې پیدا کی قسم دې کده چې پلارم بل بچي ورکی صرف اسباب زمون ستاسو په لاس کې دي او په اسبابو کې نتیجه رسل دا زموستا کار نه دی دا د چا کار دی دا د رب العالمین کار دی چې کله الله غواړي نتیجه به پکې الله مرتبه کی او چې کله الله اونغواړي نو رب العالمین به نتیجه مرتب او کله خدای داسې کولی شي چې په معمولی په لګو اسبابو کې خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچي دا غي هم یو څو مثال درکم لکه د بدر غزا چې یو خوا 313 314 مسلمانان دي 313 او بل خوا کافران چې دي هغه څومره دي هغه زر دي زر مسلمانان 313 او کافران 1000 درې چند زیات دي یو شوا دویمه کافرانو ټولو سره وسلې دي تورې دي زبردست زغری دي وسره غشي دي نيزي دي وسره مسلمانانو سره سدي پشمیره ته تورې الکه اته تورې د زرو تورو مقابله کولی شي نه اته تورې دي شپږ ور سره زغری دي شپږ اته تورې شپږ زغری دوه وسره سونه دی یو د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا وسره خان دي او کافرانو سره وسو خان دي 200 وسره سونه دي سامان د چا زیات شو د کافر اته توري د زرو مقابله کې او باقی چې څومره دي نو باقی ټول د کجورو ډانګونه دي ډانګونه د کجورو کوته کې دي وسره د کجورو لرګي دي وسره باقی او اته توري څه دي شپږ زغری دي هغه ټول زغرو کې پټ دي دوا سونه د الکه د او یو سونه مقابله کولی شي او یا او خان د او سو او خان مقابله کولی شي نه او باقی صحابه چې دي نو ټول غریبانان په بلخ پیر اکثریت سپلیم نشته جامم شلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې صحابه خوب وکړه او حضور پاک مبارک رب العالمین ته جړاګانې وکړي الله ته جړاګانې وکړي اسباب به استعماله خو باور به نه کې که باور په اسبابو کې دا ولی پیغمبر مبارک بیا جړا کوي الله ته دولش به جړاګانې وکړي او چې کله سار شو یو سفر ولا صحابه جوړ کړو هغه سفر کې پیغمبر مبارک ولاړ دی او درې د خدای ته او الله ته فریاد کوي یا الله یا الله دا مهنت میں وک پروردگارا او دقه یو سو میں پیدا کړل دا 314 اللهم ان تهلك هذه العصابه ان تهلك هذه العصابه ان تهلك خدای کا تهداد وړل هلاکه کې لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې به خدای است عبادت بیا ونشي ګوره ما خو مهنت وکړه دا ډله مې تیار کړه او چې دا مریض زه خو ته نشم بچ کېدی زه خو به سر کې ځاندانه چې مرګري به وجنه زه به تختم زه خو تختېدو ولا نه نو زه به هم ځم دا به هم لاړ شي نو چې زم لاړم او دام لاړل نو قیامت پورې ستا نوم والا به څوکي یاره حضور پاک داسې د عاجزۍ دوا وکړه د مارونو خدای دا بې کسه دی هېڅوک یې نشته بې څوکه دی خدای دا اوږي دی الله نار نهور مې روستل ستا د دین دپاره الله بربند دی پروردگار او الله خپې بل خپې دی الله او ستا د دین د قربانۍ دپاره راغلی دی او بیا څه وایي یا الله ما به ګورې نه رسوا کې ما دوی ته ویلي دي چې الله به مدد کوي خدای ما رسوا نه کې
الله ما ذلیل نه کې خدای زما دا دعا دا په جړه کې حضور پاک دعا کوي صادر مبارک ته پریوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او صادر مبارک اوچت کو په ګویا وتا واچو حسبک یا رسول الله رسول عباس نور مکو باس ستړی شوی باس او چې څنګه دا سفر نه راوته نو دا آیت جبرئیل علیہ السلام راوړو سيهزم الجمع ويولون الدبر دی بشاکی کافران تختی با منډي به وای ګټه به الله تعالی درکې ور رسول الله مبارک اسباب استعمال کول دا نه چې استعمال نه کړ تورې چې سوي یا ډنګونه چې وسه یوړل صحابه کرام ځان سره 313 بوتل او په دې اسباب اعتمادونه کې اعتماد پچاو کو پر رب العالمین لک سبب کې پروردگار بیا برکت اچي پاغه 313 یغه مضبوط لخکارو او یا کسانې مردار کړل کم او یا چې کم داوی سربراهان او مشرانو هغه یا مردار شو او یا کسانې تی اونیول په پرسو یې وتړل او مدینه منورې ته راوستل اسباب به باور نه کې استعماله با دا نه چې اسباب نه استعمالو الله کولی شي او تبع اسباب استعماله ډاکټر لبزه د خمقل خلق داسې می مړه نظم ډاکټر لزایره که خدای می جوړوي جاسه به جوړ کی نو الله داسې جوړول شي خدای دنیا خدای اسباب زیاده دی به ډاکټر دا دې چې توینه چې دا الله کور نه جوړوم داسې براله خدای جوړي ها هغه له ګلکار هغه له ارکیټیک لدی نقشه په جوړي هغه له اسباب برابر نه نظام دا ګوره توکل سپارل ہوتا وي توکل باور کول توکل سپارل تب اسباب استعمال کې الله تعالی ته مستوارل بس باقی ته په نتیجه په بنا کې او که نتیجه زه ډاکټر لازم علاج کوم ته جوړه کې نه جوړه زه بس کم تند ختمه کې نه ختمه زه ډوړې خورم کدا ټول دستونو کې وباسه او کدا ما وجود طاقت ورکه زه دم بچوما خو الله که جوړه مې ته په دې دم ته به جوړ کې او که نه جوړه نو نه به جوړې لقمان حکیم صاحب څه شو گواهه کړ لقمان حکیم صاحب بدا سے علاج کو چې خلک کوئی بوټو به سره خبرې کولې ٹھیک ده کېدی شي لیکن موږ سوایو بوټو خبرو دا چې دون علم خدای ور کړو چې د بوټي تو قتل نو دی به پوه شو چې دا بوټي د کومې بیماری ده پاره دا تاریخي خبره ده دا څه وړه خبره نه ده لیکن هغه لقمان حکیم هغه دارو بچ کړ ساده امریکای دا غړ ډاکټران چې کم ستا دا زموږ ډاکټران دا غي په نوړې شخوان وای هر څه ولاغي جوړای بیماری ولاغي معلومای لیکن هغه ډاکټران د مرګ نه بچو او مالداران خلک چا سره چې مال دولتي مرګ نه بچو زمارونو ذهن کې دا خبره کینه اسباب به بالکل استعماله د شریعت خلاف د کوي او سړي سبب نه استعماله دی به د بخور وخت کیږي او بخور وکي دی به دلته بټن به وای د بجلی دی به د پکی بټن وای دی به کور جوړای دی به خپل مزدوري کوي دی به خپل دیاړي کوي چې نه جوړ شي ډاکټر لبزي سواد صاحب له سره لاړی ماته دا وکړه چې خدای له بچی راکی وی واده دې کله کړی واده خو مې نه کړی ودا بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا واده دې نه کړی بچی غوانه واده دې نه کړی بچی وی چې واده مې کو بیا ستاده واته به ساجت دی دې تا ګور دې قمقل تا ګور واده دې نه کړه دا واته ساجت نو تعالی ته څنګه درکې دا خاصه پزول خبره زمارونو اسباب قمقلنو بکار ځان نه اخلي بل اسباب استعمال کې خپل مهنت بکې خپل مشقت بکې شریعت سره مطابق بکې د شریعت دایره کې دنه بچلېږي بس ته ګوره چې الله سره مدد کوي کنه کوي او که چرته اعتماد دې په خپل اسبابو کې به سره نه کوي زه به هغه مثال درکړم مکه مکرمه چې کله فتح شو رسول الله مبارک ته اطلاع راغله چې د حنین خلق را جمع شوی د طائف او د تاسو په مکه حمله کوي خدای تاسو په مسله وړي نبی علیہ السلام یو جاسوس ولېګا جاسوس راغی وسه بغي خورال النی ملاره والده او هو دوی راځي په موږ حمله کوي رسول الله مبارک صحابه ته دې کېدو دې راځي موږ په مخه راوځي لس زراغه صحابه چې د مکه نه راغلي 2000 وسره د مکه خلک د مدینه نه چې راغلي 10000 تقریبا او 2000 وسره د مکه مرګري شو ټول سو شو 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخ کینو نو صحابه یو بل د سوي اوه لن نغلب اليوم من قله نن بک خیر من ګټه کو ډیر یو ها
نن ډېر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دی وجه نه به مونږ خرابي ګونه چې مونږ ډېر یو مونږ نن ډېر زیات یو که خیري نن به ماته نه خورو 12000 خو ډېر شی دی خو چې دی اووي الله خفه شو چې نه اسباب به استعماله زغره باچه توره باچه رسول الله مبارک خود کې 2 زغره چولې نو ته پیغمبر نه زیات متوکل یې دوی چولې اسباب به استعماله او باروسه په اسباب نه کې دا تاسو سوې چې موږ باندې نه مغلوب کیږو تختو بنا موږ به شکست مونږ نه ځکه موږ نن ډیر نو بس هغه حوازن و تناسل د غرو په درو کې او هغه په پغش او باران شروع دا سه پغش په صحابه باران شروع کې صحابه ټول منتشر شو چا یو قجابل خمنډواله صرف رسول الله مبارک سره یو سو مرګرو په میدان پاتې شو دیغه په لار روان دي په دغه شو باران کړ درون هغه ډیر وشتون کیو دا صحابه داسې خوکړل داسې وینه کړل داسې خوکړل چې دې منډه کړل څوک یو خوا تفتی څوک بل خوا یعنی هغه منډه وي او حضور پاک سره یو څو مرګرو یاره یو صحابي وي قسم په خدای کده رسول الله مبارک رضیات بهادر مې بل سړی دي ډېر بهادر ولی اسپه پسپین قچر باندې سورو حضور پاک هغه له زور ورکاو صحابه را نیولې دي ابو سفیان ابن حارث نه پری دي کله مخکې شو حضور پاک ونه لګي پغشي باندې او نبی علیہ السلام هغه قچر لدیکا ور کوي هغه نه پری دي اخره کې قچر نه ټوپ کړي یا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ذا پیغمبر مخا ذا دروغ والا نه او زه د عبد المطلب نسیم دا غزویم اچھا ته میدان کې تختیدل نه زبو تختم او بیا आवाज وکي یا اهل الحدیبیه یا اهل الانصار اے انصارو اے حدیبیه والا سشوه نو صحابه راغون شو بیا جنگ شو خدای مسلمان لفت ورکړه او کافر شکست منته لیکن قران کې ایسا الله سوي ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت واذا حنين رد را یاد کړئ کنه تاسو موږ ډیر یو ډیر والی د تاسو فائدہ درنکړه منډه مو والے او زمکه در باندې تنگ شوا چا یو خچا بل خو منډه والے نو زمارو اسباب به استعمالو دانه چې نه به استعمالو خود مونږ ایمان بدای چې په اسباب او مونږ اعتماد او باور بني مونږ باور چې په اسبابو کې خیر او برکت سوکه چي الله چې الله یو ډاکټر له 2 مریضان لاړ یو د امدارو ورکړ یو جم دی بل مړ یو جم دی هغه ټیک شو بل مړ شو دا اسباب دا زمونږ ستاسو په لاس کې نه دي دا د رب العالمین په لاس کې نور به مونږ باقاعده ځان سره اسباب استعمالو دا یو قسم مونږ د صلات خوف وته چې کله مسلمان په یری او دشمن په راشي نو دا غي یو مونږ دی نو هغه مونږ متعلق رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله وایي چې کله پتا سو باندې یره د دشمن راشي فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك یو ډله د تاسو سره ودرېږي وليأخذوا اسلحته واسطه دی واچي غاړه ور اسباب به استعماله نظمارونو توکل دغه مطلب شو او رب العالمین بار بار په قرآن شریف کې فرمایي یو ځای کې فرمایي وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین که مسلمانی نو خپل سبب استعمال کا او باور بچا کې الله بچي دانه چې اسباب نه استعمالو اسباب استعمال کا اسباب او باور مکوا الله کا او بل ځای کې الله فرمای وعلى الله فليتوکل المؤمنون بل ځای کې فرمای ان الله يحب المتوکلین دا څه باندې کې انسان له خدای عقل ورکړي انسان له خدای سترګې ورکړي دي انسان له خدای پاک دماغ ورکړي دي دی بخپل اسباب خامخه استعمالي دا بنوي چې سبب نه استعمالو زه به یو مثال درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی جمعه ته مانځه وختو اجي څنګه نو اس په د جمعه د دروازې مخ کې پرې خو دا وې دا په الله مې وسپارله په الله توکل او باور چې مونږ یې څنګه او کو د مانځنه فارغ شو
نو اس پہ نہ ہوا نو حضور پاک لیا اخذ یا اس بخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی اوخوخا نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا اوخرالم دا مانز وقتو او میں نتعلا او دقا زی میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چرالم اغوخا خو نشتا چی دا تلید نبی علیہ السلام فرمائل وی تابا تللی ونو بیا باری پا خدای سپارلی وہ دیکھ سمر لوی سبق دی چی تالا خدای سترگی در کل تالا اللہ دماغ در کل تالا خدای لاس در کل دی سمقصد شو اسباب ستا پلاس کی دی تب اقبل سبب استعمال کی او خباو تاڑی داغینا پسم امکان لری چی غلی بوزی داغینا پسم امکان لری چی دا پڑی وشلی و تختی داغینا پسم امکان لری چی بل سو کے اخلاص کی چی دا دل تسکی ورگ اخواکو میں او دا حلاک شی داغینا پس امکان لری چی بیماری پیراشی و دا مڑشی نو تخپل کارو کو دا اللہ کار اللہ تا پریدا خپل کار خدای تا مپریدا کہ او سڑی ہوئی چی دا ما دا ازمہ کرا او دا میں پا خدای اس پارا لرا لبغنم کئی نو خپل کار خدای تا مس پارا اللہ تعالی دا کار در کلی چی ازمہ کبھاڑے بیا باغی کے تخم کرے سرب و تاچے بیا باغی تا باقاعدہ و بخور کے کہ دا گوڑ ضرورتی نو گوڑ باولا کے داستا کار دے اس اغی کے غنم ٹوکول دا دا اللہ کار دے پاغوگی کے زیاد غنم پیدا کول دا اللہ کار دے دا گلے او دا فت او دا قرنگی دا زول او دا طوفان نا بچ کول دا دا اللہ کار دے نو تخپل کار کوا اللہ تخپل کار پریدا نو خطلینے پا خدای مصپار اللہ زہر دا تپیالے کی پراتے دی او تو لکراشو بس کارو پا اللہ با اسپارم پا خدای اعتماد پا خدای بروسا نا دا خدای نیک بخت عقل خدای درکو دا زہر خدای پیدا کردی دا مرگ دا پار دی دا مرگ شی استعمال ہے خدای با میں بچ گئی دا سینا دا پکار تب اخپل اسباب استعمال کی خدا پا دا اسبابو با بروسا نکے دا با دا سوچی او دا با دا فکر او دا با نظریئی چی پا دا اسبابو کی با طاقت اللہ چی دا اسبابو دا سی مثال دے دا مانو لکه یو سړی د اوبو نلکر استرا روسته ده بګینا یا د ګیس د سوی ګیس په روسته دی خپل کورتا دغه به سبب دی دا سبب د دې اوبو د دې پپ او د دې ګیس د دې پپ یا د بجلی تارې روسته دی دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس ګیس تا لاس کې نه دی که هلته نه ګیس وي خرابه شي او که ګیس دی نه برازي کہ شاتا نہ بجلی بھی پدے تار کے براشی کہ بجلی نہیں نشی رات دے کہ شاتا اوبا پا ڈگے کی بھی خو پدے پیپ کے براشی کو اوبری نہ برازی نو زماؤستا کار دقا پیپ لگول دی لار جوڑول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چیتا پیپ ورتاو لگے و کنیکشن ورکے باقی کہ التا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبائی دا قرنگی زمان ستاسو کار لاری جوڑول دی ڈاکٹر لبلار شم علاج بتیو کم ڈاکٹر سے مال دارو راکا او مال علاجو کا باس دقا دا ما یو لار جوڑک لدقبل بیماری دا لرکولو اس پا دے لار باندی دا شفارا وستل زما کار ندی اد رب العالمین نتیجہ خدای تسپارا سبب تے استعمال ہوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہ دا کہ نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دا لکی خپا خواہ که نکی نو دا خدای خواہ دا بیا بدلے نکی دیره موده مخکې یو ځای کې ما ته چوي یو ځای کې یو بیان لتلی ما ته چاوي دلته یو ډاکټر صاحب دی او هغه ډاکټر صاحب وایي چې وي دهري دی ملحد دی خدای نه مني نو هغه ډاکټر صاحب ما ته وایي چې یاره خلکو ته وایي چې ماله خلک راشي چې زه ناجوړی نو زه وله ګولۍ ورکم دارو ورکم او چې کله جوړ شي نو بیا وایي خدای جوړ کړم هلکه چې ته خدای جوړولې دا ماله ولې راتلې خدای ته به دې ویلي وکنه دارو ما در کلو بیاوی خدای جوړ کړم مې دا ډېر قمقل ډاکټر دی دا د په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پراته د هوښیار قابل ډاکټر نه دی ډاکټر صاحب بې شک دلته منم چې ګولۍ تا ورکړه لیکن تا چې د دې مریض دا مرض معلومه او کم لاس د کېښود په نبض دا لاس چا درکړی دی الله او دا نبس چې ټوپونه وي او تا دا هغه ټوپونو نه بیماری معلومه کړه دا ټوپونه په دې نبس څوک وي الله
او ستاپ دماغ چې الله درکړي دا چا درکړل؟ الله. ته چې په بیماری پوهېږې دا چا پوهې کړې؟ الله. او چې بیا دا کم لاس تړق یو ګولی پې راخلې دا حرکت په لاس کې چا پیدا کړی دی؟ الله. او بیا چې دا ګولی د کومو څیزونو نه جوړوږي هغه څیزونه چا پیدا کړي دي؟ الله. هغه د الله پیدا شوي څیزونه دې را یو ځای کړل او ګولی دې ته جوړه کړه او بوتل دې ته جوړ کړه. او بیا چې دا ګولی مریض ته ورکې او د مریض خېټې ته لاړه شي نو دا ګولی په دې معده کې حل شي نو د وینې سره خدای دا ګډه کړي نو په دې ټول وجود کې چکر په وینه کې وای چې کوم ځای بیماری وي هلته خدای پاک ورسوي. نو مې دا ګولی په دې معده کې ویلې کول دا د وینې سره یو ځای کول او دا بیا د درد ځای ته رسول دې پسې ډاکټر صاحب تا دننه اندرم پایه ورکوزه کړې تور پسې کوزېږي په دې وینه کې ته ګړې د دغه ځای ته ته رسې دا خو د خدای کار دی. ته یو لاره لار دا چې تا د مریض له دارو ورکړل اوس دا د مریض د درد ځای ته دا ګولی رسول او په دې درد جوړول دا د چا کار دی؟ د الله کار. یو څو میاشتې مخکې د امریکې یو غټ ډم مړ شوی زه ورته ډم ویم دوی ورته ګلوکار وایي او څوک ورته سینګر وایي او څوک ورته ګلوکار وایي مړ شوی دی. مې تاریخ کتلی دی څه مایکل جیکسن نوم یې د اصل نه تور اواز ولا خدای ښکلی ورکړی ښه او په انګریزۍ کې به یې سندرې وې او په کیربونو ډالر یې وګټل ډېر مالدار شو تک تورو د رنګ نه افریقې والا او ځان له پلاستر سرجري وکړله اپریشن یې وکړه د سرمنې او هغې ته هغه خپله سرمنه لرې کړه چې ورسره کړي په دې هغوی پوهېږي اوس سړی سپین شو خپله سرمنې بدله کړه نور یې په ځان واچوله مکمل ځان دی رنګ بدل پیسې ډېره ګټل. اوس د ده تاریخ لیکي د دې سړي دا خیال و چې زه به 200 کاله په دنیا کې ژوند تېروم دا د خپل سوچ دی او د دې 200 کالو دپاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم زه د بوډاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200 کالو ته ورسي. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي په دې وجه سړی مري چې مثلا د بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي ګرده خراب شي فیل شي وینه کې څښاک کولسټرول زیات شي وغیره وغیره بس د دې مال سره مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان له د دنیا ډاکټران ساتلی دی چې بچتم څه په سفر یو جذب ځان سره د خپلو ملګرو ډاکټرانو ډک کړو پیسه ډېره ده ورسره یو سندره چې وایي بلا ډالر یې دي ټول ډاکټران ورسره روان دي ګرې سترګو ډاکټر د غوږونو ډاکټر د زړه ډاکټر بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زه راته یو ډېره ناشنا ووایم دا چې که ګرده مې خرابه شي څه به کوم نو ځان له کسان په پیسو نیولي وو هغې سره یې لیکل کړي وو باقاعده تنخوا به یې ورکوله چې زما ګرده که خرابه شي ته به ګرده راکې که سترګه خرابه شو ته به سترګه راکې که زما اینه کې فرق راغی جګر کې ته به اینه راکې او که زما پړپوس کې فرق راغی ته ماله پړپوس راکې لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلی دي هغې له هم ښه خوراکونه ورکوي په هغې هم ښه خوراک خوري هم ځان سره ګرځئ ولې زه لاړم پاکستان ته ولته ناګهاني ما ته د اینې تکلیف ورسېد چې بس فورا ما سره خپل ډاکټر مې او سړی مې چې د هغه اینه لرې کړي او ترانسپلانټ ما ته د اینا منتقله کی زما وینه کې فرق راځي چې فورا ما سره دونه کسانی چې ما ته وینې راځي یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو ځان سره د پورزو خلک ګرځاوه اوس پورزې خو ځان سره نشي ګرځولی که نه ځان سره چې ګاډي کې دې سټپني به ځان سره وړئ ګاډي کې چې دی د ټایر د بدلولو سامان به وړي ځان سره خلک وړي نو ځان سره سټپنې تیارې ګرځولې ضرورت مې راغی چې ما ته سړی هم تیار او ډاکټر هم تیاري او دا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاری چې بس زما او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړي محلونه هغې کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي
او لاسونو کې هر وخت دستانه چې د پاکستان امریکای صدر سره به ملاویدنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدله او چک شو په ماشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی ته زړه خبره نه ده دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه لیکن چې رب العالمین تب خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه چولې قسم په خدای کې کار کوي د پړپوس بیماری وته ولګي د سا بیماری وته ولګېدله او ټول ډاکټران ته تاو دي او په امریکا هسپتال کې داخل شو او د دنیا پیسه رااله او چې څومره دولت لګي ولګوي خو چې د ما دا مسله ټیک شي زما رونو 50 سال کې کم او بیش کې د دنیا نه لاړ مړ شو شپېتو ته مون رسید او یو ته مون رسید اتیاو ته مون رسید 200 غړي لوی خبره د مارونو د مرګ چا په لاس کې دا الله په لاس دا جون د چا لاس کې دا الله من صرف د قلارې به جوړاو ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستی که شاته نه د توربیرې نه بجلی راله خو ما ته به راورسېږو که د توربیرې نه بجلی نه و ما ته نشي رارسېدی ما ځان ته پیپ ولګه اوس که ګیس و خو ما له به راچي که ګیس نو ګیس هغه دی نه د ګیس څه ورته ویل لکه لوډ شیډینګ دی بس خبره خلاصه ده زه به خپل اسباب استعمالوم خو دا اسبابو پسې چې کم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی د الله او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نه شي نه کولی شي حضرت مریم لا معشوم پټینه ده او زکریا علیه السلام ته وسپارل شوه ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بیبي وه قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علیه السلام به جومات کې ورته کوټه جوړه کړله ځکه د امام لور به د ټولو د استاد لور وه نو دا به په دې جومات کې لویږي قرآن شریف کې الله وی زیر ځانه نه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځلنا چې کله به زکریا علیه السلام کوړګۍ ته وردن نشو جرندې چابیانې د زکریا علیه السلام سره دي زنځیر به دا چولو نو چې جرنده به یې کوله وکړه وردن نه به شو وجد عندها رزقا مریم سره به روزي پرته وه او داسې روزي چې د اوړي میوه مفسرینو لیکلي په جمع کې او د جمع میوه په اوړي کې زکریا علیه السلام به دې تپوس وکړه یا مریم انا لک هذا مریم دا میوه د کومې ده دا خو ما جرنده در پسې والې ده چابي خو ما سره ده دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه دا خو د اوړي میوه ده او په اوړي کې خو دا د جمع میوه ده دا دلته څه کوي دا د کم ځای نه ده بیبي مریم ورته څه وایي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله وغواړي نو بے حساب رب العالمین روزي ورکوي نو خدای بے سبب هم چې چاله ورکولی شي دا نه چې خدای اسبابو ته محتاج دی مونږ محتاج یو اسبابو ته الله نه دی مونږ چې کوټه جوړو ګلکار نقشې والا سیمنټ سریه دا بروړو مزدور لیبر دی به کوټه جوړای او الله چې اسمان جوړو یو کون اسمان جوړ شو نه نقشې والا تاجت شتا نه انجینیر تاجت شتا نه آرکیټیکټ تا او نه اوسپنې ته او نه سریه ته او نه سیمنټو ته او نه باجره ته او نه ګلکار ته او نه مزدور شتا ځمکه جوړوله کون الله قرآن شریف کې فرمایي ځمکه مې جوړه کړه غرونه پې د پاسه میخونه ووال بې د لیبر نه بې د انجینیر نه او بې د یو انسان د مدد نه الله د چا مدد ته محتاج نه دی نو خدای بې اسباب هم کولی شي الله اسبابو ته محتاج نه دی زه چې یو کار کوم زه به د هغې دپاره سبب استعمالوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی نو نیک سړی جومات کې به ناست و د الله عبادت به یې کوه نو یو ځل او دیاړي مزدورۍ له به نت نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي اوږې م د خوراک څه شته نو ښځه ډېره سخته غوسه شوې وه چې ته جومات ته لاړ شې او بیا راشې نه اوړه راوړې نه د کټوۍ سامان راوړې نو زه د کوم ځای نه دله راوړم زه خو مزدوري نه شم کولی نو چې دی راغی ښځې ته وایي څه شته وایي څه هم نشته تا څه راوړي دي څه پاخه د خدای بنده ورشه چې ته مزدوري دیاړې وکړو لږ راوړه مونږ موږي یو بچي دې موږي دي ته به مه خورې دی راغی جومات ته بیا راوخت جومات کې الله ته ودرېده یا الله نه مزدوري راځي او نه دیاړي راځي راکې به راغله
کې نه راکې زه دې مړ شم زما ښځه دې مړه شي زما بچي دې مړه شي خو بس تا نه غواړم نو ساده د خدای پاک دا کار کولی شي خو داسې خو نه کوي که داسې کله کله خدای ښایي چې دا کار کولی شم خو دنیا خو د اسبابو ځای دی الله به وایي چې تا له لاس مسله در کړه ټوله دنیا لګیا او ټاټکې چلو نو تا کې سنجرو تو چې ته ټاټکې نه چلې یعنې یو عام انسان یادو عام انسان چې داسې نه کوي چې اسباب نه استعمالي نو الله به دا تپوس کوي ولې داسې کوي بهر کې دی خو سوچه دی پاک دی زړه کې سوچ پروت دی دیو سراغی جماعت تا 2 رکعاته نفل وکړه الله سې اوچت کړ یا الله نه دیاړي کولی شو نه مزدوري کولی شو که دې راکړه خورم که دې را نه کړه بس زه دې مړ شم بچي دې مړ شي نو کور ته لاړ نو بیبي ته وایي څه شته او تا سره وړي دي چې څه شته لاړ شي بارو دې 2 منټه پس راځي څه شته بیا ودې بیا راځي څه شته څه دي دې بیا راغی جماعت ته خدایه نو بس نه صبرېږم ښځې را پیغور راله بیل راکړه کراکې خوره که کني دا ښځه دې مړه شي او زه دې مړ شم بیا 2 رکعاته نفل وکړل خدای ته وجړل بیا کور ته لاړ ښځې څه شته ای د خدای نیک بخته څه دي تا څه راوړي څه دې کرلی دي او څه دې راوړل بس راشه او څه شته بیا لاړ جومات ته بیا رب العالمین ته په ژړا شو چې خدایه بس نه کېږي راکې به چې راغې بیا ښځې ته ویه ښځې څه شته وایي سړي راشه ناشنا لوبه شروع شوې ده څه لوبه ده پخوا به دې کورونو کې میچنې وې من کره خپله کور کې دننه میچن وه دې ټولو خلکو کره د میچن 2 پله او به یې تاول په هغې به یې دل کوله داسې لکه راځي صاحب او په هغې به یې مسالې وړولې او بلکې زمونږ د امازو ګړی کې نکاح نه وه زما 2 نیاګانې دا د امازو ګړی اصل د مولوي صاحب والد صاحب د پړانګ دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه هلته کې دا امازو غړی نه واده کړی نو زه چې به مونږ ماشومان او امازو غړی ته مونږ لاړو نو هلته به په دې کورونو کې سپېشمني غرار به و هر کور کې به غرار او دا ښځې به لګیا وې او غنم به یې میچن کول دا جرندې او دا مشینان جرندې دلته شته هلته جرندې نشته او مشینان په هغه زمانه کې وونه نو اوس دا سړی چې کور ته څنګه را دننه شو نو ښځې ته وایي ښځې څه شته وایي راشه سړیه بله لوبه شروع ده وی څه لوبه شروع ده وی راشه میچن ته ګوره میچن په خپله تاویږي او اوړه راغورځوي نه سړی شته چې هغې تاوی په خپله تاویږي نه غنم شته چې څوک یې پکې ورچوي او لګیم او د کور لوښې مې د اوړو ډک کړل اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم بس دی خو پوه شو چې دا بل څه نه دی دا زما د 2 رکعاتو برکت دی او دا الله خی ماته چې بنده زه ګوره اسبابو ته محتاج نیم ته محتاج او زه محتاج نیم چې زه وغواړم بې سبب هم کولی شي په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي لو توکلتم علی الله حق التوکل وی که په الله مو هغسې اعتماد وکړه چې د الله د شان سره مناسب اعتمادي تاسو نشئ کولی که هغسې اعتماد مو کو داسې رزق به خدای درکړي لکه د مارغانو له چې خدای ورکوي سار اوږې اوزې نه پټې شته نه پوله شته نه دوکان شته نه کارخانه شته او مړی ماښام راځي بیا سار اوزې اوزې مړی ماښام راځي وی داسې روزي به درکړم خو بندګانو تاسو کې هغسې په خدای توکل شته دی نه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وایي په ما بروسه وکړې زه درله کافي په ما وکړې بروسه زه کافي بهر کیف دی ورته کېناسته خوشحاله دی چې ځکه خیري کار شروع دی انسان دی د زړه کې یو تلوسه راغله چې دا میچن تاویږي او دا اوړه غورځوي نو دا اوړه خو د غنمو نه جوړېږي د غلې نه ګورو چې دا غله د کوم طرف نه دی میچن ته را روانه ده خو چې دې سینګ ورغې او د میچلې پلې کته او ګوتې وله یوړې د میچلې دې پله بس میچن په هغه ځای ودرېده په هغه ځای ودرېده بلکې یو روایت کې راځي چې دې خو اوړه راغورځېږي خو تنور ډوډۍ غورځوي تنور خود به خود بریږي ډوډۍ هم غورځوي دې دغسې لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته علم وی الله دا چل مې ولیده هغه ورته فرمایي وی ای بنده ستا په الله د اعتماد دومره الله خوشحاله شو طاقت پیدا شو که تا د میچنې دې پله ګوتې نه مې وړې وی قیامته پورې به دا چلېده اوړه به غورځول تنور به ډوډۍ را غورځول
الله کولی شي. یو کتاب کې مې لیدلی و چې یو سړی و، ساده غوندې سړی و، وی خدایا روزي به م راکې او به دا خوله کې به یې راکې، لاس بام نه وړم، سم د نر بچې لاس بام نه وړم، خوله کې به راکې، صرف شخوان به پې زوام، زه یم دا شخوان به ریم پکې نه ووالی، دا به دې پکې نه وي، دا شخوان پکې دا یو ټکي دې پکې پاتې کړی. نو د خدای څه کار دی چې داسې کوي؟ نو لاړ صاحبه چې دلته کې اوس پر باندې خلک خفه شي، وی بچې وږي روټۍ وخوره په زور، مور بیا خامخا سړی مجبوروي، د مور رحم زیاتي، پلار بندره مجبوروي. نو لاړ د سیند په غاړه یو ځای ګل کې ځان له جونګړه جوړه او پرېوت خدای ته چې خدایا تر څو دې دې خولې له رانه را دننه کړې که نه چې شخون هم پې ونه وه، په لاس خو پرېږده، که مخکې پرتی ګوتې به نه وړم. نو ورځ پې تېرېده، ناره تېرېده، خو سړي سترګې ور پرېوتې. دې علاقه کې غلو چې ته غلا کړی، نو په هغوی زول باران شو، نو هغوی لاړل چې دا غلا اوس تقسیمول غواړي. نو دې چې ویې کتل چې په دې ځنګل کې خو هلکه جونګړ دی، راځئ دې جونګړې ته ننوځو، شپه ده، شپه به هم پکې تېره کړو، باران نه به بچ شو، دا مال به هم پکې تقسیم کړو. چې جونګړې ته سینګ ور ننوتلو، شونټۍ بله کړه، وایي هلکه دا اشنا پکې اوس پروت دی، هلکه دا څه کوي؟ د ده سترګې ور پروتې دي او غالې پروت دی. هلکه دا سړی خو داسې ده لکه چې بس لږو تندو والی دی او مري رانه، او که دا مړ شو که ناسم انسان دی بچ کولی پکار، او که مړ شو که سبا مونږ چت هم ګیر شو په غلا کې، وایي بچې هغه سړی هم تاسو وجلی، دی را پاسولی روټۍ خوړه کېنولی، دی کوم دی روټۍ خوراک یې کېښود، خوره که نه نه خوري. اخره کې یو کس وایي چې هلکه داسې کار دی، سړي یخني شوې ده، باران دی دی لږ ګرمول غواړه، اور یې بند کړی دی ورته او ګرم کړی دی، بیا وله خوراک خوره که نه. اوس هغه خوړه کې سوچ کړی چې خدای خولې ته اړه بیا د ما په خیال ګرېدلي، خو بس ضد را ټینګ کړی دی، خدای خولې ته دې نه راوړي، شخوند به پې نه وایي خوره که نه نه خوري. یاره وایي داسې کار دی، دا خوراک کلک دی د دې غریب ځکه ګوتې نه وړي، نرم حلوا ملوا او نرم خوراک یې ورته برابر کړی، خوره دې بیا نه خوري. یو غلو ابنورو ته ویله که جامې کلي شوي دي او چې دا جامې وله په زور ورواځي کو که نه، او دې خوله کې وله یو نوڼی وردننه کو، یو ځل یې جامې وګرځېدې بیا به خوري، دا خوله وله په زور وازول غواړي. پخوا به دا څاروي ناجوړه شو، نو خلکو به له خوله په زور وازه کړه، نو خوراک به یې ورکړه، چې هغه به لږه لږه بیا خوله په زوره بیا به خپله شروع شو. اوس دی وله اوس حلوا نوڼی مڼی تیاره کړه او چاړی را واغېسته چې دا خوله کې وله منډو په زور وله خوله وازم چې دا نوڼی وله په دا خوله کې وردننه کړه. چې چاړی را واغېسته او غاښونه کولاوي دله خندا ورله، دو خندل. بس غلو سردار وی تا خدای داسې که مونږ دې کله ګرمو کله دې یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک، تا مونږ پورې خندا شروع کړی، مونږ پورې خاندې، تا خدای چټکورې که پرېږدم دې چې ته سرمن دی او باسم، د ولې خاندې څه چل دی خوراک نه خورې؟ هغه ورته خپله قصه کړې. وایي ما الله سره دا یو سوچ وکړو چې خدایه تر څو دې د خولې نه نه راکړی، شخوند به هم پې نه وم، زه ګورم چې ته یې راکې که نه راکې. نو رب العالمین ما له خولې له شی را برابرو، که ما له خندا نه وې راغلی نو تاسو دا نوړی د ما په دا خوله کې را دننه کول، او ما له خندا راله. زمانو دا زمونږ ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی، الله بې د سبب نه هم یو کار چې وغواړي نو کولی شي. کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي کسب ورته وایي، او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق ورته وایي. الله خالق دی، الله خلقی، زه خالق نیم، زه خلق نشم کولی، زه به کسب کوم، ما ته به کاسب وی، زما کار ته به کسب وی، زه اسبابو ته محتاج یم. رب العالمین اسبابو ته محتاج نه دی، اسباب به استعمالوم. او دا مې یو دوه مثاله صرف دې له درکړل چې خدای پاک سبب ته محتاج نه دی، بې سبب هم خدای یو کار چې وغواړي نو کولی شي او کوي، لیکن داسې خدای نه کوي، داسې نه کوي. مونږ ګوري دنیا دارالاسباب دی چې ته سبب استعمالوي او که سبب نه استعمالوي. ډېر خلک یې حج پې فرض دی او حج له نه دی، هلکه حج له ولې نه دی؟ بس وي چې خدای کله وغواړي نو ځم به. خدای پاکه نو تا خو خدای د ګوتې نه نیسي چې راځه راپسې چې حج له دې ورسو،
نه د خدای پاک فرشتو ته وی چې اوچته کې او بیت الله سره وغورځوي او نه د خدای جسته په پوړو کې چې راځه د ګوتې نسم عیاذن بالله د جستو کې جو ځال تلارشه د خدای بنده تعالی خدای سترګې اسباب او مال درکړل دا خدای غوښتل نه ته خدای قرآن شریف کې سور د 100 کاله مخکې غوښته ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا چې حج په مسلمان مالدار باندې فرض دی چې بیت الله ته د تلو دراتلو طاقت لري نو ته څنګه وایې چې خدای غواړي سترګې درکړې مال یې درکړه دولت یې درکړه روغ صحت یې درکړه او ته وایې چې خدای غواړي او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان لما مال ورکړه او د حج نه کړ نو د خوخه د يهودي مري او کدي عیسائی مري نو پیغمبر مبارک د توي نیک بخت حج وکا الله د توي حج وکا او کدي اونګه غاړه د بند د الله بدل تپوس کې قیامت پر او یره چې خدای غواړي یره بس خدای چې غواړي زبلال شم نو بیا دا غنم ولي کوي خو ډډه وایي چې خدای غواړي لا به وکي او چې خدای نه غواړي نه به کوي بیا را دکان ته ولې دکانداری ولې کوي بیا وی چې خدای غواړي نو را به کی او را نکړه ونه غواړي هغه له حرام خوري هغه له پردې ډاکم ورده هغه له خزمکم کوي هغه له تجارت هم کې نو چې کم د خېټه مسله ده نه خدای ته نس پاره التدانه وی چې خدای غوښترابه کې او که خدای نه غوښترابه نه کې نه ته لګي خپل اسباب استعماله الته زمیندارم کې کارخانم جوړې دکانم کې تجارتم کې ډاټکیم چلے او ګلکاری او ترکاڼي او لواریم کې او حج نه کې حج ته داخله وکا که منظوري دراله لاړ بشکرانه لا مونږ به وایل ک الله وی چې د څخ کلمه ده او اوس خو د منظوري خبرم خلاصه شو اوس خو پرایویټ حج سکیمونه راوته اوس خو چې پرایویټ پیسې در سره او منظوري د حج لانه له سرکاري نه پرایویټ به داخله وکي اوسم د الله خو خدا ډېر خلک دي داخله وکي او ساتي خوږي لاړ نشي ډېر خلک دي ناجوړ شي بیمار شي او د جز نه راکوشي ډېر خلک دي ایرپورټ کې ناجوړ شي او پاتې شي نو ته داخله او خپل سبب استعمال کا باقی رسول د چا په لاس کې رب العالمین په لاس کې نو اسباب به استعماله یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کی نو یو میدان دی په میدان کې به دا ټول جنتیان راغون کی او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفته په مقدار په دغه میدان کې راغونډيږي لکه د جمعې مانځل چې موږ جمعه ته راځو دا به راغونډيږي نو رب العالمین به تاسو کې څوک به د نور په کورسو ناشتي څوک به د یاقوت په کورسو ناشتي څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کورسو باندې بناستي نو الله به وتوي جنتیانو څنګه خوشاله الله ډېر خوشاله یستحمد سنعمتونو کې کمیشتا نه الله ارس ملاويږي دا سه سنشته چې موږ محسوس کو بیمارو نخلا دلته خو سړی په مال دولت خوشالي خو ټینشن غم پریشانی بیماری د مرګ یاره دا قصې پیسې وي الته خدا سي نشته اس غم اس فکر اس ټینشن اس پریشانی دا پکې نشته نه بیماری شته نه ډاکټر شته نه مریض پکې شته نه ستړیواله شته او نه پکې سړی به اسه ډډه والی خدا سي بدی لکه دنیا چې سړی ستړي شي جامع به بدلی خود خیرنتوب د واجب نه بدلی اسه د خوند لپاره لکه ناوي خو جامع خیرنه نه او د خوند لپاره بدلی را بدلی یا یو سړی ستړي نه او اسه بالغ ته ډډه وي د خوند لپاره تیار پکې نه ټول رانا ده د خوراک سيزونه چې سستاز لغواړي ولکم فيها ما تشتهي انفسكم ولکم فيها ما تدعون چې صد خدای نه غواړي ولکه د ستيريږي الله به دل درکې مو انت څه کمې دي بندگان وای کنه او خوراک به څنګه نزل من غفور الرحیم ټول به د خدای مهرباني یو سړی د ملمستوب جونجي ابل شانتي یو د خپل کور روټه یو د ملمستوب روټه نو هر وخت جنتی روټه خوري ملما بای هر وخت او ملما بده چي د رب العالمین ملما بای خدای دې زموږ نصیب کړي ان شاء الله موږ له خدای راکړي کې خیر موږ له خدای ایمان راکړي بس ورونو د ګنا نه ځان ساته نیکو ته توجه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوي چې جون تیر کې او د عالمانو سره مینا ساته خبرې اوري دین ته زده کوي تقریرونه اوري جمعات ترازه ذکر کوي خدای پاک باقی مونږ خو هغه څه نشو کولای کوم چې صحابه وکړي دي شیطان کمزوري ومو او بل خو نفس ته خو د خدای نه غواړي چې خدای مونږ له جنت راکړي
اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل. رسول الله مبارک بدا دعا کولا خدای وی مونږ جنت راکې، الله د جنت نعمتونه راکې، خدای هغه خبرې او هغه کار را نواله چې په کوم خبرو په کوم کار سره جنت ته رسي. دا دعا به کول. نو اینس نعمت وګوره که څه کمی وي الله هیڅ کمی نشته. وی وګوره کنه وګوره که څه الله سوق والو مونږ چې څه غواړو ملاویږي. نو رب العالمین به تخپل ځان او خیدیدار د الله به وکړي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. نو چې دوی الله ته وګوري کنه نو چې په جنت کې څومره زرګونه کاله تیر کړي دي او د جنت خوشاله تیر کړي دي، ابد الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېری شي. دومره به د خدای په لیدو کې خوند دي، دومره به خوند دي. او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یو اثر پیدا شوي، دوی به نور هم ښکلي شي او خوشبویه به تېځي. نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي، حورې به ورته وي خپلې ښځې، وي ته خو نن ډېر خشته. د بخاري شریف حدیث دی، مسلم شریف، د ترمذي، وي ته خو نن ډېر خشته، ډېر ښکلې، ډېر خوشبویه. دا څه چل شوی دی؟ نو دی به ورته وي زه به خشته نیم، زه به ښکلې نیم، زه به خوشبویه نیم. رأینا الرب عز وجل الجبار. مونږ خپل الله لیدلی دی، مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی. او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو د هغې سر به په مونږ نه پرېوځي. یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تاری په دکان کې وخت تیر کې او دی واپس راځي نو د هغې هغه اثر پې پرېوځي که نه پرېوځي؟ نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رابه نو خوند دی. نو حضرت موسی علیه السلام الله ته ربي ارني ما ته ځان وښایه درته ګورم. وی لن تراني ما نشي لیدلی. نه الله مهرباني وکړې ما ته به ځان ښیې. خبرې دې ډېرې ښکلې دي، خشته دي. الله ته به څومره ښکلې، ته به څومره خشته. رب العالمین ما ته به ځان ښیې. نه ښیې به. موسی علیه السلام خو جلالي مزاج انسان و. الله وی نه، اخره کې الله ورته وی ښه یو کار وکړه، زه دې غر ته ځان یو معمولي غوندې جلک خیم، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. دې غر ته لږ غوندې ځان معمولي یو جلک خپل خیمه، نو که دې په ځای ټینګ شو ته به مې بیا ووینې، او که غر ټینګ نه شو ټوکړی شو ته به مې څنګه ووینې. دنیا کې هغه طاقت نشته، آخرت کې به انشاءالله په سترګو کې هغه طاقت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر ته وخو، غر ټوکړي ټوکړي شو، ټوټې ټوټې شو، او موسی علیه السلام باندې هیبت راغی، بېهوشه پرېو. هغه غر ته نن سبا جبل دکا وایي. هغه د کوه تور نه چې سړی راکوزېږي نو په لاره هغه ټوکړي ټوکړي پروت دی. داسې وړې وړې ټوکړې، وړې وړې خو نه دي، غټې دي، مونږ ته د غر په نسبت وړې ښکاري. دا یې زما د دې لاس په اندازه 2 ګزه مربع، یو ګز مربع، 3 ګزه، 4 ګزه، 2 فوټه، 3 فوټه، دا یو ټوټه په ځای پرتې دي، ټوکړې ټوکړې پروت دی غر. څه نه شګې جوړې شوې، څه نه زرې جوړې شوې. هغه شګې زرې خو 3.5 کاله تیر شو، هغه خو به باران او اوبه وړي، خو خبره خلاصه ده. خو کاڼي پراته دي په ځای، شګې زرې نشته. نو دغه کاڼي ګز مربع، 2 ګزه مربع، 2 فوټه او فوټ مربع، داسې ګډوډ دا ځای په ځای پراته دي. سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو کاڼي ماتوي، ټوکړې ټوکړې یې کړي، دقسې ټوکړې ټوکړې پروت دی. نو ما هغه نه تپوس، ما په شک راغی. نو هغه ما ته بل غر خو دغه غر دی. نو ما هغه ته وخندل، مې دا خو روغ دی، قرآن شریف کې خدای پاک وایي ټوکړې ټوکړې، مې دا معلومېږي. بیا چې لاندې م تپوس وکړو نو خلکو یو واقعي هغه نور ملګرو وي دغه غر ټوکړې ټوکړې شو. زما ورور موسی علیه السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دلته هغه طاقت نشته په دې ځمکه د اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم. خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره کړه او غر ټوکړی شو. نو اوس هم که یو سړی بیلی ته نه ګوري، بلف ته نه ګوري، او بلف پړق ناري کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه، هغه شوق د موسی علیه السلام سترګو کې پاتې شو. تورات یې راوړه، قوم له یې ورکړه. خو چې قوم له راغی او تورات یې قوم له راوړه نو قوم په غم اوړېدلی و او سنګ په غم اوړېدلی و. قوم د سخي عبادت شروع کړی و،
په دې قوم کې یو کس سامري دې سامري دوی چې کله د فرعون د علاقې نه راتلل نو د هغوی نه کالي غوښتې هغوی ته یې بانه کړې وه چې د مونږ کې خادي د مونږ له کالي راکې ولې مونږ به د شپې وځو نو مونږ به خامخا ځان ته رڼا کوو نو دا د فرعون قوم به وایي چې دا رڼا ده څه ده دا جوړ تختي څه نو مونږ به ورته ووایو چې مونږ کې خادي ده واده دی نو دوی به راباندې شک نه کوي واده له واده له به بار وتل واده به بار مناوه نو کالی تی په سوال غوښتي نو چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ نو سامري ورته وی دا کالی راکې چې دې سنبال کم دا خو د ګناه دي او چې موسی علیه السلام کله راشي نو بیا به تاسو له هغه چې څه فیصله وکړه به کوو دا پردي دي هارون علیه السلام هم هغه بیا بالکل دا کالی مې استعمالوي دا د فرعونیانو کالی دی او د ګناه کالی دی دا راغونډ نو چونکې سامري زرګرو نو هغه له ورکړل چې دا ځان سره محفوظ کا نو سامري څه چل وکړ هغه ویلې کړل او یو سخی ته جوړ کړ قالب یې جوړ کړ په هغې کې ورواړو لو سخی ته جوړ کړ د سامري جبریل علیه السلام او د هغه اس لیدلی ګوره موسی علیه السلام چا وپاله فرعون خدای د پیغمبر جوړ کړ او د دې سامري نوم موسی دی چا وپاله دی مور غرزول او د دریاب په غاړه ځکه فرعون به ماشومان وجل قصه به درته بیا وکړم انشاءالله نو جبریل علیه السلام براته او دا سامري لوی کړی دی نو عجیبه ده وموسی الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل وی هغه موسی چې جبريل علیه السلام تربیت وکړه دا هغه کافر جوړ شو هغه موسی چې فرعون او پالو تربیت یې ولا ورکړه دا هغه خدای پیغمبر جوړ کړ دا الله قدرتونه نو جبريل علیه السلام چې با په کوم اسراته د سامري لا دله به خوراک ورکو په به ورکول نو دا هغه اس چې په کم د خپکه خو د ناغزه به شین شو زرغون بشو نو دی سامري چې په خبه د پیشو نو دوی چې دی خوره کې خو څه چل شته نو هغه خوره ځان سره ساتلې وه نو چې کله هغه سخی جوړ کړ هغه خوره پکې ورویشته نو سخي چغې جوړې کړې نو سامري خلکو ته وی موسی تللی دی خدای له کوهي تور ته خدای دلته راغلی نو خلکو د سخي عبادت شروع هارون علیه السلام ډېر وی خلکو نه منه وره که نه وي مونږ سره خو یې دېر شوله دی لوس کړی نو څلوېښتو ته خبره ورسېده خدای ته رک شوی دی ګرځي واپس خدای دلته راغلی دی نو خلکو د سخي عبادت شروع که قرآن شریف وایي وی تاسو اتخذتم عجلا سخي نه خدای جوړ که ظالمانو چې موسی علیه السلام څنګه راغی قوم سخي ته په سجده پراتو وی داسې اوس چته کېږي لاول غرور سره په جګړه شو هارون علیه السلام یې مشر ورو 3 کاله د موسی علیه السلام نه مشر او موسی علیه السلام چې خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د خدای نه دا سوال وکړه وی الله زما جبه کې خو فصاحت نشته فرعون سره به اوس خبرې کول غواړي زما ورور هارون هو افصح مني لسانا د هغه جبه د ما نه ښایسته ده ښکلې ده هغه فصیح سړی دی انسان دی نو اما سره ملګرې کا وزیر مې کا مرګره مې کا وی زه ټیک شو سنشد عدودک میخیک وی ستا لاس مې ستا پرور مضبوط کا زستا ورور مونږ ته پیغمبر کا نو هارون علیه السلام غریب نصیحت کړو او موسی علیه السلام خو غصه ناکو نو فورا یې اونیوه د لاس نه د دې زنې نه یې اونیوه او ویې لا تاخذ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي وی زما ګیر او سر دی ولې ونیو ما خپل وس کړی دی که نه نو بیا سامري راونیوه وی دا دې څه کړي دي بس موسی علیه السلام چې په سترګې راوویستې بس هم پیاره شو او بیا ورته وی دا دقسې کالي مې ویلي کړل او اخذتو قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د هغه خپې د اس هغه خوره مې پکې واچوله نو هغې سره دا چل پکې پیدا شو وی خو تاسو وایئ چې دا خدای دی ای بني اسرائیلو ای ظالمانو تاسو خدای د فرعون نه راخلاص کړی فرعون خو د دې شرک او کفر د وجې خدای هلاک کړ هغه سره خو زما مقابله پدې شي وه نو ظالمانو تاسو بیا دلته د سخي عبادت شروع کړ نو هغه سخی راواغېشته حلالې کړ او اور یې ورته ورته کړې ویې زه سوځوم که دا خدای ایمان نه ځان خلاص کړي نو بني اسرائیل خو پوه شو چې موږ نه غلطي شوې او سامري ته یې ویې زه ستا سزا دا ده چې ته به لام احساس ته به چغې وایې چې ما له ګوتې مه راوړئ نو په هغه خدای د خارخ او د سخو دانو بیماري ولګونه په وجود یې ننکې راوختې او سخا دانې پرې راوختې که چا به ګوتې نه ما له ګوتې مه راوړئ ګورې هغې کې خدای سامري مرداد کړ. بیا الله غصه شوی
وی دې قوم سره سوکم الله وی دوی سره ما سونه احسان وکړ دی بچغه والے چې خدای د فرعون را باندې ظلمونه کوي فرعون را باندې کارونه کوي خدای د فرعون نه خلاص کا نو ما تر اخلاص کړ چغه وی والے د دې بچی به وجل هغه فرعون چې د دې ماشومان وجل دي علال کړي دي ولا ماشومان نو هغه فرعون مې ولا هلاک کړ دي د سترګو وړاندې مې هلاک د او لکو قوم سره مې هلاک کړ وادي تیه ته مې راوستل په وادي تیه کې مې ولا ترنجبین او ملزان او سیسه ولا ورکړي اوریاز مې پیدا پاسه کړه او به مې وتره وسته کتاب مې ولا ورکړ نعمتونه مې ولا ورکړل او دی بیا د سخی عبادت وکړ مرتد شو اوس بس کو وی فقتلوا انفسکم او ځان مړ کی دا مرتد سزا دار چې یو بل وجني اوس بس دی په توبه نه مسلمانانېږي یو بل وجني خدای یو بل بس څنګه وجني بس وی علاج ده بل علاج نشته کنه کی ټول باندې سزا خدای راولي اوریاس خدای راوسته څنګه به یو بل وجني پلار دوی بس ودا د ما کار دی الله کار دی اوریاس خدای پاک راوسته هغه اوریاس کې دوی غیب شو او بس تورې واغشتې وي غزارونه په یو ورځ ته خدای او یا زره مردار کړل مړه شو په یو ورځ باندې او یا زره مړه شو بیا هم الله غوسه و رب العالمین بیا هم غوسه و دا غریب بیمار به خیر کېنه او په اطمینان کېنه او په قلا رب العالمین بیا هم غوسه و نو موسی علیه السلام څه چل وکړ د قوم نه او یا کسان واغشتل وی دی چې کوه تور تلاش چې خدای ته لګا جړه وکړو کوه تور ته ځو چې الله او په بیا دومره د اسپیرو چې دی موسی علیه السلام ته دا تورات د اسنه چې د خدای نه دا تعالی کړي یعنی دونه معجزې اولیدې دومره معجزې اولیدې دشمن خدای د ستر وړاندې هلاک ترنجبین او سلوا او اوریاز ارس او بیا وی دا به تعالی کړي خدای خپه دی هغه ظالمانو الله خپه دی زه چې خدای ته لګه جړو کو نونم او تاسو بخپله به خدای ته وایم چې الله وته وایي چې دا ما د ما کتاب دی نو کوه تور ته یا کسان لاړه نو خدای ته جړاګانې وکړې یا الله وی دا ظالمان خو دا تعالی کړي نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې دا زما پیغمبر دی او دا کتاب ما ورکړی یقین یې راغی نو چې یقین یې راغی بیا څه وایي اغه خلق چې پکې نیکانو چې بوتلې وی ارنا الله جهره وی مونږ ته خدای او خایا اسنه چې دا خبره ده خدای نه دا ظالما خدای را تو خا چې ښکارې وینو نو بس چې وی سین خدای را تو خایا او دا بیا دا خبره ده خلینا او خطا نو بس مضبوطه زلزله غلس پراغه خدای دا او یا وړل تمړ کړ اون بل شو موسی علیہ السلام خدای ته پجړا شو یا خدای پاکا یو د سرور قمقلو خبرو کنه ټول دې مړ کړل یا خدای اوس قوم له بس جواب ورکوم وای بچی زمون مشران دې بوتل تر مړ کړل خدای دا جمدی کا یا الله دا جمدی کا دا په دې کوه تور کې نو خدای پاک واپس جمدی کړل ورسونه معاملې په دې غر کې شوی نو چې واپس جمدی شو بس بیا خو یقین راغی وی بس زمون توبه ده نو واپس موسی علیہ السلام سره راغله دا څونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مونږ لري د دې غر نه چې راکوشي لار کې د هارون علیہ السلام قبر دی یو غونډه ده د ځمکې نه لږه غونډه اوچته ده په هغه غونډه د حضرت هارون علیہ السلام قبر مونږ جوړومبیت د هارون علیہ السلام قبر نه ورل یو وړه غونډه کچا کوټه ده پټې نه کچا کوټه ده د ګټو د خټو او په هغه کې د هارون علیہ السلام قبر دی او څه غلافونه په خلکو د پاسه چولې کچا ده لاندې ځمکه هم د خاورو ده جانې مازونه او داسې زونه پکې خلک واچولې او یاره ته یقین په خدای او که جومات کې ناست یم چې اثرات انسان محسوسوي هلته زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې له راله درته بیا وکړم زه خو چې د هارون علیه السلام پیغمبر دی قبر سره کېنه هغوی ورته بورډ هم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابتې نور حقیقت نه الله خبر نو مونږ چې زه خو چې کېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شم نه وه خوشبو ناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو هارون علیه السلام هغه دغه یې لګولی دی هم اوچت دی هغې ته منبره خیجې
او دا غي نه لګوندې په فاصله داس 1 کیلومتر 2 کې د صالح علیه السلام قبر. صالح علیه السلام پیغمبر دا قوم خو هغه په مکه تبوک ته چې دی الته قرا صالح دی چې دا قوم خدای هلاک کړ. نو صالح علیه السلام هجرت وکړه علاقې ته راغلی دی، تاریخ لیکلی. نو دې علاقه کې بیا صالح علیه السلام وفات شوی دی او دا هغه قبر هم یو غونډه ده، دا هغه غونډه ده پاسه دی، دا ټول یو ځای دی. دا کوه تور او هغه د کوه تور په ویخ کې هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې ده، سین کاترین وطن سبا وای. او د موسی هارون علیه السلام قبر او د صالح علیه السلام قبر یو خوا لک په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی، او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي. او موسی علیہ السلام کم دے دفن دے نو دا قبر نه دی معلوم. صرف دومره ده چې بخاری شریف کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د موسی علیہ السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ، یا الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا، چې دومره بیت المقدس ته نږدې لکه یو سړی چې کاڼي ولي او بیت المقدس ته رسیږي. نو خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی، یو ډیری ده، د هغې سره خوا کې دفن دی د لاره په غاړه. حضور پاک وفرمایل لو کنت سموي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا درته قبر ښولی وي چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی، بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کوم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن. نور چې څه حالات ما لیدلی دي آینده جمعه کې به درته ووایم. صرف دې جمعه کې یو خبره درته کوم وروڼو چې دې میاشت ته موږ د شعبان او د شو قدر میاشت وایو. د دې میاشت په فضیلت کې رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ویلی، ان الله تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب او كما قال. في هذا الحديث كلام لګس بعض علماء په دې حدیث کې څه خبرې کوي خو خیر د فضایل سره تعلق لري. خلاصه دا ده چې د الله پاک خپل شان لایق سره د لومبي اسمان ته راکوزیږي په دې شپه. یا بعض علماء وي د خدای رحمتونه راځي. نو په عربو کې یو قبیله د بنو کلب به وته وي، هغې به ګډې چیلې ډېرې زیاتې ساتلې. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات بندګان خدای پاک بخي په دې شپه. او علما لیکي ته شب قدر وایي، موږ ورته شب قدر وایو. عربی کې ورته شب قدر نه وایي، شب خو پارسي لفظ دی او قدر عزت ته وایي، عظمت ته وایي، او قدر تقدیر په معنا سره استعمالیږي. نو بعض علما وایي په دې شپه الله پاک د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا د لوح محفوظ نه لیکل شروع کړي. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه دی خوري، څه کوي، څه نه کوي، دا ټول هغه فرشتې بره صدر دفتر د لوح محفوظ د هغې نه ولیکي. نو د رمضان کې چې کوم اخیری لیلة القدر دی په اخیری لسو کې په هغه شپې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې ها دا د فلان کی تقدیر دی یو کال ځان سره کې. نو لیلة النصف من شعبان ورته عربی کې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې شپه کې د خدای پاک عبادت کړی. د دې کې نور څه نشته، دوه څیزونه دي، د شپې الله ته عبادت کول او خدای ته جړا کول او د ورځې روژه نیول. نو هغه شپه بېګاله را روانه ده، بېګاله لیلة النصف من شعبان د شو قدر 15مه ده او سبا ورځ د خالي ورځ چې سبا کومه را روانه ده نو دا د روژې دپاره ده. نو بېګاله لږ مهرباني وکړئ خدای پاک ته لږ عبادت او زاري وکړئ. ښه موږ په خوبونو باندې ستړي شو که ټول عمر موږ خوب وکړو. خدای دې قبر کې خوب نصیب کړي. چې دنیا کې موږ خوبونه وکړو او قبر او آخرت هم د کړو وي دا ډېره خطرې خبره ده. نو لږ غوندې چې یو بخور دی نو بیا خوب کې، یا دوستان دی راشي خوب کې، یا په سفر دی نو بیا خوب کې، یا ناجوړه یا ښځه مور دی ناجوړی، پلار دی ناجوړی، نو شپه رونی که نه نو الله دپاره هم لږه رونه که کنه.
نو اخر شپه کې خیر دې ټوله شپه کې نه نو ځان ته غنټي ودراوه اخر شپه کې پاسه تهجد وکا لکه خدای ته وجاله خدای ته عبادت وکا قسم دې الله په موږ ډېر مهربان دی موږ سره ډېر ښېګړې کړې دي موږ الله خوشاله نه کړ موږ د خدای شکر ادا نه کړ خوشحالي خو وروسته خبره په شکر هم الله خوشاله نو د خدای د نعمتونو روغ صحت راکه مال بچي عزت دولت روغ سترګې او روغ لاسونه او ایمان او مسلمانی او پړه کې را له خدای دینم شکر دی چولې دی او د دین مینم خدای پاکه چولې ده نو لکه اخر شپه کې پاسه خدای ته وجاړې یا الله وې ما ته ګناه معاف کا خدای دا وایا خدای راتلون کې کال چې ست تقدیر الله ته فرشتو ته وې ولیکا نو خدای دا ما په تقدیر کې عبادت ولیکا مون ټول عمر د دنیا سوال لکه د دین سوال د خدای نه کوي دا وای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دوار راله دنیا راله مخیرت راله خدایا په تقدیر کې راله خدای بخنه ولیکي خدای تقدیر کې راله نیکی ولیکي خدای په تقدیر کې رم د ګنا نه می پاک کې او مال راله ولیکي روغ صحت ولیکي مال سره حلال یادوا دا ولیکه دا سوال کوا ولی یمحو الله ما یشاء ويثبت وعنده الكتاب الله وی تقدیر اصل ما سره دی چې غواړم نو دا غي کې زیاتې کمې کولې شم صبروان کم نور په کې ولیکه الله قادر دی پدې سي د انسان عقل په کې کار نه کوي نو دا د شپې عبادت وکي او د خدای نه سوال وکي او که وسم کېږي نو سبا روجه ونیسي ښه ان شاء الله وسره وای او زنانه ته مو وای چې سبا روجه ونیسي الله په خوشحاليږي پر روجه باندې سبا روجه ونیسي او بیګاره د خدای پاک عبادت وکي د شپې چې الله راضي شي او خدای نه سوالونه کوي ان شاء الله چې موږ د الله نه سوال کوو الله مهربان بادشاہ دی خدای پاک د انسان په لګه جړه خوشحاليږي خدای پاک دومره مهربان دی په بنده قسم دې چې دونه مور په خپل بچی نه مهربان حدیث کې راځي الله ارحم بعباده من الام بولدها موږ سره خدای څو احسانات رونو کړی دي قسم دې موږ د خدای چې را پزمکه او تور غړو کنه نو د خدای د دغه یو نعمت شکریا نشو ادا کولې چې موږ مسلمانان پیدا کړی